نن مونږه واسي دغه استادانو او شاګردانو ټول یو ځای دغه اجتماع د یوې ورځې په مناسبت باندې چې عبارت دی د قلم نړیوال اولاد نو زه شخصا په دې باندې ډېر ویاړم او ډېر فخر کوم او ډېر د شکر ځای دی چې مونږ د افغان دغه مظلوم ولس دغه بچي په سالمه تربیه او روزنه کې د خو او با تجربه استادانو تر نظارت لاندې تربیه کیږي او بیا داسې مقدسې ورځې لمانځل کیږي نو ټول استادان چې په دغه ورځ کې څومره زحمتونه هلې ځلې کړي دي هغوی ته د الله تعالی څخه ډېر اجر غواړم او الله تعالی دې ورته نور هم د خپل مظلوم افغان ولس د بچیانو په خدمت کې لا نور هم وړتیا ورکړي او ټول هغه زده کوونکي چې په دغه قلم ورځ په مناسبت ځینې مطالب تیار کړي او ځینې اشعار تیار کړي د هغوی نه هم یو نړۍ مننه کوم او د هغوی د ښه استعداد او د الله تعالی څخه د نور هم توفیق او دوی په تعلیم او علم او پوهه کې د مزید زیادت د الله تعالی څخه غوښتنه کوم امید لرم چې زموږ ټول زده کوونکي د دغسې مجالسو اجتماعګانو ورځو په منعقد کولو باندې نور هم مطمئن شي او د الله تعالی څخه ورته په عمرونو کې په علمونو کې ډېره زیاته غواړم او د ټولو هغه زده کوونکو د والدینو څخه او د فامیلونو څخه هم شکرګزار یو چې دغه زده کوونکي موږ ته په دغسې علمي محیط کې راوستي دي او په اخر کې د ټولو استادانو څخه ډېره مننه او شکریه ادا کوم چې په دغه ورځ کې ډېر زحمتونه مې ایستلي دي خصوصا بالخصوص د استاد شبنم څخه چې ډېر زحمت یې د دغې ورځې په باره کې ویستلو او نور ټول استادان زموږ هر استاد دې احترام وړ دی او د دې استادانو شکریه ادا کوم چې زموږ د دغه مظلوم افغان ولس په ماشومانو او شاګردانو ډېر ښه درس شفقت مینه او صمیمیت کې درس ورکوي الله تعالی دې ورته نور هم په علم په عمرونو کې برکت واچوي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته